رسول الله عليه السلام من فرمائي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 بچوت أمرو كيد مانزا خچ وکالت ورسول د وکالو نمخ کې ک جمعات ته اسی بوتله را بوتله شي هي جمعات ترانه وته جمعات ترانه وته سبو شي د ماشوم په دې مسجد کې چې غټ رانه و کې سبو دواړه یا ډک وو وبم ډیری دی د ارس منځلې کیږي د خپل کور اسباب د زمون زنانه نه ویني خیر دی ورځ بدل او اوس خلاص اني پمپر ملاویږي ماشوم ته واچوا بیغمه د مسجد ما حول ادب والد دي زینه بس زدکی وکالو ته چې ورسېده د مانزه امر وته وکړي چې بچیا سبحانك اللهم رکوع بداسي سجده بداسي طریقه وته او چې کله لسو ته ورسېدل واضربوهم عليها وهم ابناء 10 لسو کالو ته چې ورسېدل او منځ نه کو بیا چوکا استعماله تاسو څخه مشران وای دا پخوانی د مشر په پکور کې چوکا زوړند و سټیک یو لوړ به زوړند هغه دورم لاړ په خوانو مشرانو بزان سره چوکي ساتي د کټ سر ته به خو دا د رسول الله عليه السلام فرمان دی چې دا زما امت نه ده چې د بچونو د ادب چوکا لري کی د ادب چوکا کور کې ساته ځان نه حجاج نه جوړه چې وهل او ټکول او په دې چوکا اولاد یې راو ما شومان دي دا به یې لسو کالو ته چې ورسېده مونځ نه کو بیا به وي د لسو پرې د شلو چې نه کې هغې سره بس کړي د 15 والا نه کې هغې سره بس کړي امام شافعي رحمت الله علیه وکاله ته چې ورسېده د قرآن حافظ شو وکاله ځکه د دنیا کې یو امام کې لس کاله ته چې ورسېده مؤطا د حدیثو کتاب د په یادو زده سهل ابن عبد الله التستري شپږو کالو عمر کې د قرآن حافظ جوړ شوی دی وای زمونږ استاد ضحاک ابن مزاحم دا غنو او دومره لویه مدرسه و چې 3000 شاګردانو ماشومانو پکې سبق ویل دا 3000 کسان چې ناس دي د بکم زی ترسي هغه سره ترسي وای دا استاد ګرځیدلې باندې شو نو خري اغستې وزانې په دې خر باندې بناستو هغه سر له بتلو کلاسونه به کتل او دې سر له دا ګرځیدل را ګرځیدل به په لمس کې په سورلې کول نن د شپږو ماشومانو شپږو کالو ماشومان هغه څوک مسجد ته نه راوړي حافظ جوړېدل کوله خبره په دې زمانه کې چې سبق شروع کې مونږ په خوشاله وي چې سبق شروع رسول الله عليه الصلاة والسلام مونږ ته فرمایي ادبوا اولادکم على 3 خصال بچو تدریخ ونوخای اول حب نبيكم د نبی محبت ته وروخای چې نبی عليه السلام ډیر لوی هستی ده داینم دې په دې کال دومره عمر کې نبیش د هغه نه هیڅ کوچت نشتا د هغه لپاره بس شرم قربانو مال بم قربانو بچیا کله هغه چا ګستاخی کوله دغه به زموږ دشمنی د صحابياتو د تربيت کومنګ نشو کولې شو خو نه کوم عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای جنگ بدر کې ولاړ دو الکان راغلل واړه الکان چې لا توري نشو چته ولې بلوغ تم نه رسیدلی نابالغه چې موږ ورته ماشومان وایو یو راته وی عم ارني ابا جهل اترا کاکا ابو جهل راته وخا ما ته مخ را وړ چوراره په ابو جهل باندې سکی وای راته دا ماشوم وای چې ما ته مور والدي چې ابو جهل يسب الله ورسوله الله رسول ګستاخ د کنزل کوي د الله د رسول پس بیا د بی کوي تر هغه به کور ته ناراضي چې یا شهید شي او یا ابو جهل قتل کی ایمار ما چرمان دا یو دوه غټ کسان وي سړی وي څومره فایده به مله ماشومان بس ابلم راته وي چې تر ابو جهل بچرته دی یو معاذ نوم دی بل معوذ نوم دی ما چې ابو جهل ولید د لخر په منځ کې داسې ولاړ دی لکه غشي چې تراتاوي دومره سکیورټي او دومره ګارد په منځ کې ولاړ دی ولی د جنگ جرنیل دی د کافرانو مشر دی تقریبا 1000 لشکر کمانډر دی په دې وخت کې دی ابو جهل
اوس دا ماشومان د دومره ګارډ او سکیورټي په منځ کې ورځي او هغه ته ځان رسوي وایي زما د څنګ نه داسې روان شو کانهما سقران لکه دوه بازونه او شاهین چې منډه کي نو ابو جهل په اس باندې ناست او دا واړه دي ورسېدلی نشي زر زر د هغه اس خپو ته تورې ونیولې او راویې غورځوي د تورو ګزارونه په دې کې د ابو جهل زوی راغی او په معاذ رضی الله عنه په دې یو ماشوم د تورې ګزار وکړه هغه ماشوم خپله وایي ټول لاس مې کټ شه صرف لاندې چمړه پاتې شوه لاس راته زنګېده ځوړند پاتې شو عمر نابالغه دی وی ټوله ورځ مې په دې ځوړند لاس جهاد وکړ مازدیګر چې شم د دې لاس نه تنګ شوم وینه به تې نه تله درد به یې نه کوم خوږېده به نه وایي داسې مې کېښوده ځوړند و خپه مې پرې کېښوده او زور مې ورکړ ایسته مې ځان مې وګرځو زه په دې څه کوم ځوړند دي قذابۍ مې د جنګ نه مې وباسي جنګېده خو ابو جهل غټ سړی و د دوی د ماشومانو ګزارونه او مړې نه کړې خو مرګونې ګزارونه وکړې عبدالله ابن مسعود رستو راغی بس ابو جهل هم اخري حالاتو هغه ته سر غوڅ دواړه ماشومان رالل یا رسول الله ماشومان دي کنه یو وی ابو جهل ما وجلی دی بل وی نه ما وجلی دی ماشومان دا کار ډیر کوي یو وی ما کړی رسول الله علیه السلام ورته فرمای هل مسحتما سيفيكما توري مصفا کړی دي د وینو نه کنه وای نه نو دي صفا کړی وای ما ته وخای د دوانو پتورو د ابو جهل وینو رسول الله علیه السلام دوانو ته فرمای وړما شومان دی ورته وای کلاکما قتل تاسو دوانو بچو ما شومان ابو جهل مردار کړه ده د عزت د شرافت د ډیګری د اعزاز چې د دې امت فرعون دا چا مردار ک د تاسو مردار ک د عزت تاسو ګټلو مندو تربیت کړو حب نبیکم نبی وتخودلو ورته ویلو چې نه برازي ځکه ابو جهل د الله نبی ته کنزل کړي